بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو په دې یقین دی چې تاسو په نون او پرونون باندې خو پوه شوي یې. یعنې په پارټ آف سپیچ کې چې موږ کوم پارټ 1 کوم ایکسپلین کړو، کوم پارټ 2 ایکسپلین کړو، په هغې باندې تاسو پوه شوي یې او تاسو به ښه زده کړي. اوس به موږ راځو نن موږ پارټ 3 کې ایډجکټیو زده کوو. خو دلته دا خبر ځان سره په یاد ساتئ، که چېرته تاسو نون او پرونون نه وي زده کړي او د هغې باره کې درسره علم نه وي، نو اوس تاسو له په ایډجکټیو باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه چې ایډجکټیو باندې د پوهېدو دپاره تاسو ته لازمي دي چې تاسو د ایډجکټیو نه مخکې نون او پرونون زده کړئ، ځکه چې دا تاسو اوس په بیل بیل سنټنس کې به ستاسو نون او پرونون په کار راځي او موږ به درته همدا وایو چې دې کې دا نون دی، دې کې دا پرونون دی، ځکه چې اوس موږ په دې ویډیو کې دوباره ایکسپلینیشن نشو کولی. اوس موږ تاسو ته موږ الریډي ایکسپلین کړي دي، اوس موږ صرف نون او پرونون وایو، موږ به تاسو ته ایکسپلین کوو. نو ځکه تاسو ته په لازمي دي تاسو نون او پرونون باندې ځان پوهه کوئ. راځو په دریم نمبر باندې موږ زده کوو ایډجکټیو، چې ایډجکټیو څه ته وایي. نو په پښتو کې په اردو کې دې ما دا اسم صفت صفت څه ته وایي، دا صفت څه کېدلی شي. نو ګوره دلته دا خبره ځان سره په یاد وساتئ چې دا صفت ښه والی هم کېدلی شي، ښه صفت هم کېدلی شي او بد صفت هم کېدلی شي. لکه مطلب تعالی پښتو کې اگزامپل درکوم، دا ډیفینیشن اگزامپل دا وروسته تاسې کوم پښتو کې تعالی اگزامپل درکوم. زه تاته یو سمپل سنټنس ویم چې اسلم یو هلک دی. نو دې کې تاته اسلم دا درته پته ونه لګېده چې یاره دا اسلم ښه هلک دی، بد هلک دی، ایماندار هلک دی، اوږد هلک دی، لنډی هلک دی، سپین هلک دی، تور هلک دی. د دې درته هېڅ پته ونه لګېدله. ما سمپل تاته دا یو خبره وکړه چې اسلم یو هلک دی، بس په دې جمله کې د سره ایډجکټیو نشته، یعنې په دې جمله کې اسم صفت نشته، ځکه چې ما ته د اسلم باره کې جملې څه ونه ویل چې دا هلک څنګه دی، ښایسته دی، بدرنګ دی، سپین دی، تور دی، لنډی دی، اوږد دی، موټا دی، نری دی، د دې باره کې ما ته اوس ونه ویل. نو که زه داسې ویم چې اسلم یو ښه هلک دی، اسلم از ا ګوډ بای، اسلم یو ښه هلک دی، نو دلته ما ته د ګوډ څه وویل، د ګوډ ما ته دا خبره وکړه چې اسلم یو ښه هلک دی، نو دا ګوډ ما څه شو، ایډجکټیو شو. راځو ډیفینیشن له دا خو تاسو له ما یو پښتو کې اگزامپل درکړو. اوس adjective definition دا سره چې adjective is a word that describe noun or pronoun. adjective هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته په یو سنټنس کې د نون یا د پرونون وضاحت کوي. لکه څنګه تاسو ته اگزامپل درکوم، لکه مطلب یو څیز یو نون یا بدرنګ دی، یا ښایسته دی، یا لنډی دی، یا اوږد دی، دا څه شو، دا ما دې وضاحت وکړو د adjective. دا لنډی، اوږد، لنډ، لار، بیوټیفل، دا ټول ما څه دي، ایډجکټیو دي. دویم ډیفینیشن دا سره چې ایډجکټیو آر ډسکرایبینګ ورډ، دا ډسکرایبینګ ورډ هم دي، دا یو نون او پرونون وضاحت کوي، دا بیانوي، یا یې اچوي، یا یې ښه والی ظاهروي، یا یې بدوالی. خو موږ تر نون او پرونون خبره کوي چې دا نون چې کوم دی دا څنګه دی، ښه دی، بد دی، دا موږ ته وایي، دا ایډجکټیو دا ورډ دي. نو په لنډو الفاظو کې، په سپاه الفاظو کې خلاصه دا ده چې ایډجکټیو هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته د نون او د پرونون وضاحت کوي. اگزامپل راشئ، اگزامپل کې به اوس موږ خپل دغه ته رسو، خپل مقصد ته، چې اوس زموږ مقصد څه دی. ایډجکټیو له موږ راغلي د ویډیو باندې موږ کلیک کړی، اخر زموږ مقصد څه دی، موږ به دې نه څه زده کوو. اگزامپل کې تاسو عام اگزامپل در کوم، ایډجکټیو پکې نه ویم، بس ایډجکټیو مې ترې ویستو. عام اگزامپل کې ما تاسو دا وایم چې اسلم از ا بوای، اسلم یو هلک دی. په دې جمله کې اوس ایډجکټیو نه دی انوالو، ایډجکټیو پکې شامل نه دی. بس صرف دا پته ولګېدله چې اسلم یو هلک دی، نور راته هېڅ پته ونه لګېدله چې ښه هلک دی که بد هلک، نو په دې کې اوس ایډجکټیو نشته. اوس دې جمله کې زه ایډجکټیو ورچوم، دې جمله کې زه ایډجکټیو ایډ کوم او زه داسې ویم چې اسلم از ا ګوډ بوای، اسلم یو ښه هلک دی. نو اوس دلته تاسو وګورئ، دلته ما ته د اسلم د دې نون وضاحت کوم ورډ زده کړو. ما ته چا وویل چې اسلم یو ښه هلک دی، ما ته یې ګوډ ویل چې اسلم یو ښه هلک دی. نو تاسو اوس دلته وګورئ او خپل دماغ له کولاو کوئ، وګورئ چې د اسلم وضاحت ما ته چا وکړو، ګوډ وکړو. نو لهذا په دې جمله کې ما سره دا ګوډ چې کوم دی دا ایډجکټیو شو. دې ما ته ویل
چې اصلم یو حالت دی. په لومړۍ جمله کې ویل چې اصلم یو هلک دی، ما ته هېڅ ایکسپلینیشن نه کړی چې ښه دی، بد دی، ایماندار دی، سخاوتي دی، لنډی دی، اوږد دی، نری دی، موټی دی، هېڅ راته ونه ویل. خو په دویم جمله کې ما ته وویل چې اسلم چې کوم دی دا یو هلک دی. بل اگزامپل، سمیر کاټ اپش. سمیر یو مهی ونیو. اوس دې کې تاسو وګورئ دې کې هم ایڈجیکټیو نشته. وګورئ سمیر کاټ اپش ایڈجیکټیو پکې نشته، بس سمیر یو مهی ونیو. اوس ما ته وضاحت ونه شو چې دا مهی چې کوم دی غټ دی، وړوکی دی، کم قسم مهی دی، دې ما ته وضاحت ونه شو. په دویم سنټنس کې زه هم دا جمله ویم، خو داسې ویم چې سمیر کاټ ا لارج فش. سمیر چې کوم دی د یو لارج یو اوږد مهی چې کوم دی دی ونیو. سمیر یو اوږد مهی ونیو. بل اگزامپل، they have a market. هغوی سره یو مارکیټ دی. they have a market. بس دا هغه څوک دي او هغوی سره یو مارکیټ دی. خو اوس ما ته دا چا ونه ویل چې دوی سره دا کوم مارکیټ دی دا څنګه دی، پخا آبادي ده پکې، کچه آبادي ده پکې، غټ مارکیټ دی، وړوکی دی، مزېدار دی، بدرنګ دی. ما ته د دې مارکیټ باره کې ما ته چا څه ونه ویل، یعنې دې جمله کې ایډجیکټیو نشته. نو دا جمله ما ته دا پته ونه لګېده چې دوی ته دا مارکیټ دی څنګه دی. نو اوس زه چې د دې مارکیټ ایکسپلینیشن کوم او زه یم چې هغوی سره یو مارکیټ دی، خو یو غټ مارکیټ دی ورسره. نو زه داسې وایم چې they have a big market. هغوی سره یو غټ مارکیټ دی. نو اوس ما سره د دې وضاحت چا وکړو چې د هغوی سره یو غټ مارکیټ، دا غټ مارکیټ دی، مارکیټ ما ته ویل دا بیګ، د بیګ ما ته دا وویل چې هغوی ته دا کوم مارکیټ دی دا غټ دی، دا بیګ دی، دا بیګ ما سره ایډجیکټیو دی. بل اگزامپل، he lives in a house. هغه په یو کور کې اوسیږي. هغه یو هلک دی، یو میل دی چې هغه په کور کې اوسیږي. اوس ما ته د دې هاوس چا ما ته ایکسپلینیشن را نه کړو. ما ته چا ونه ویل چې دوی دا کوم کور کې اوسیږي، دا کوم هاوس کې اوسیږي، دا د کرۍ کور دی که نه خپلې دی، د مامۍ دی، د پلار نه ورته پاتې شوی، بدرنګ دی، ښایسته دی، هېڅ پته ما ته ونه لګېدل هاوس باره کې. اوس چې ما ته د هاوس ایکسپلینیشن کوي ما ته څه کوي، ایډجیکټیو ما ته وایي. نو زه داسې وایم چې he lives in a big house. هغه په یو غټ کور کې اوسیږي. he lives in a beautiful house. هغه په یو بیوټیفل کور کې اوسیږي، په یو مزېدار کور کې اوسیږي. نو په دې جمله کې ما سره بیوټیفل او دغه چې کوم دی بیګ دا ما سره ایډجیکټیو دي. دې ما ته وضاحت وکړو د هاوس. بل اگزامپل، علي is an honest boy. علي چې کوم دی دا یو ایماندار هلک دی. علي یو ایماندار هلک دی. نو په دې جمله کې ما سره د بوای د علي ایکسپلینیشن ما چا وکړو چې علي څنګه هلک دی. ما ته آنیسټ ویل چې د علي چې کوم دی که نه دا یو ایماندار هلک دی. بل اگزامپل، this is a pen. دا یو پن دی، دا یو قلم دی. اوس د دې قلم باره کې هم ما چا ونه ویل چې دا قلم چې کوم دی دا ښه قلم دی که بیکاره دی، ښه کوالټۍ وال دی که بیکار کوالټۍ وال دی. نو ما ته ویل ما دا جمله په دې جمله کې ما ایډجیکټیو داسې استعمال کو چې نو په دې جمله کې ما داسې ویل چې this is a good pen. دا پن چې کوم دی دا یو ښه پن دی، پیانو کمپنۍ وال دی، ښه پن دی. دلته ما ته دا ګډ چې کوم لفظ دی دا ما چیرې دا ما سره ایډجیکټیو دی. لارج، بیوټیفل، بیګ، سمال، آنیسټ، ټال، سلیمو دا ټول چې کوم دي دا ما سره ایډجیکټیو دي. ګوره اوس ته لږ ډیپ پکې ځو، لږ دا خبره مخکې بوځو. تاسو پر فیسبوک باندې نه کله چې څوک پکچر اپلوډ کړي نو هغې نه کمنټو کې خلک څه لیکلي، نایس پکچر، بیوټیفل پکچر. دا ما څه دي دا نایس او بیوټیفل چې کوم دي دا ما سره ایډجیکټیو دي، دا ما سره وضاحت کوي د نوم. لکه فار ایگزامپل ویجیټیبل، سبزي. دا تاسو وګورئ دا اوس ما سره یو عام ورډ دی. ما ته اوس پته نشته چې دا سبزي چې کوم ده دا تازه ده که زړه ده که څنګه سبزي ده. لکه ما ته اوس پته نشته د ویجیټیبل ما ته پته نشته چې دا سبزي څنګه ده. خو زه داسې ویم چې فرېش ویجیټیبل
نو دې بیا دا مطلب شي چې دا تازه سبزي ده. نو دا تازه ماته دا تازه چې کوم دی دا ماته څه دي دا ما سره ایډجکټیو دی. دې ماته وویل چې دا کومه سبزي چې کوم ده دا تازه ده. نو دا تازه ورډ چې کوم دی دا ما سره ایډجکټیو دی. بل کری وایي ترکارۍ ته ترکاري نه ده. اوس موږ ته دا پته نشته دا ترکاري کومه ده دا ذایقه داره ده ښه ده خرابه ده که نه زړه ترکاري ده. اوس ما ته دې پته نشته. نو د دې ایکسپلینیشن چې کله زه کوم که نه او دا ماته بیانوي نو دا ماته ایډجکټیو نو یو ورډ راځي دا ماته وایي یا ترکاري چې کوم ده دا خرابه ده ښه ده هر څنګه ده خو ماته به د ترکارۍ وضاحت کوي. نو ماته به وایي چې ډیلیشیس کری مزیدار ترکاري ده خو مزیدار ده ډیلیشیس مزیدار ترکاري ده. اوس تاسو له زه یو انډ کې یو اګزامپل در کوم او دې اګزامپل سره به تاسو بیخي په دې ایډجکټیو باندې پوه شئ. ما سره یو جمله ده چې اسلم از ا بوای. اسلم چې کوم دی دا ما سره یو هلک دی. اوس زه په دې حالي ځای کې څه ولګوم د دې اسلم د دې بوای وضاحت کوم د دې بوای ایکسپلینیشن کوم د دې بوای بیانوم چې دا بوای چې کوم دی دا هلک چې کوم دی دا څنګه هلک دی. نو زه پکې لګوم چې ګوډ بوای. دا ګوډ ما سره څه شو دا کم چې حالي ځای دی او دا کم چې په زیړ دغه کې تاسو ته ما دا ولیکو که نه په زیړ کلر کې تاسو ته کوم ما دا ورډ ولیکو که نه دا ډیش کې دا ګوډو نو دا ما چې دا ما سره ایډجکټیو دی. بل داسې د دې بوی صفت کوم خو په یو بل انداز باندې کوم او زه داسې یم چې اسلم از ا پیډ بوای. اسلم چې کوم دی دا یو موټا هلک دی مطلب اسلم چې کوم دی دا یو موټا هلک دی دا پیټ ما سره څه دا ما سره ایډجکټیو دی. بل اوس په یو بل انداز باندې کوم دویم چې اسلم از ا ډاون ټو ارث بوای. اوس ډاون ټو ارث دا یو نوی ورډ زده کوي. ډاون ټو ارث مطلب عاجزي کرنے والا خاکسار چې کوم عاجزه سړی غرور او تکبر نه کوي هغه ته به تاسو وایي ډاون ټو ارث چې ځان عاجزه ګڼي هغه ته به څه وایي هغه ته به ډاون ټو ارث وایي. نو اوس دلته ما ته د بوای ما ته وضاحت چا وکړو ما ته وویل دا ډاون ټو ارث ایډجکټیو ما ته وویل چې دا هلک چې کوم دی دا یو عاجزه دی. اوس یو بل انداز کوم چې اسلم از اسلم بوای. اسلم چې کوم دی دا یو نری هلک دی اسلم از اسلم. اوس ما تا سره اسلم چې کوم دی دا ما سره ایډجکټیو دی دې ما ته وضاحت راکړو دې ما سره وویل چې دا هلک چې کوم دی دا یو نری هلک دی. اوس په دې ډیش کې بل ورډ لګوم او دلته یم چې اسلم از ا ټال بوای. اسلم یو اوږد هلک دی نو دا ټال ما سره څه دي دا ما سره ایډجکټیو دی. بل انداز اسلم از ا هینډسم بوای. اسلم یو ښایسته هلک دی. اوس دا هینډسم چې کوم دی دا ما سره ایډجکټیو دی. بل انداز کې بل ورډ استعمالوم زه وایم چې اسلم از ان آنیسټ بوای. اسلم چې کوم دی دا یو ایماندار هلک دی دا آنیسټ ما سره ایډجکټیو دی. دا ای ما ځکه ان تھروټ د آرټیکل دی او دې باندې به تاسو ته موږ په لاست ویډیو په اینډ کې ویډیو راولو او دلته موږ ان د آنیسټ لپاره ځکه استعمال کوو دا هی دې باندې موږ ویډیو ریکارډ کړی یم ده او تاسو په آرټیکل باندې نه پوهېږئ بیا کتلی شئ. نو اوس راځو دې له اسلم از ان آنیسټ بوای. اسلم چې کوم دی دا یو ایماندار هلک دی. نو اوس وګورئ تاسو ته په هر یو سنټینس کې موږ ته وضاحت راکړو ایډجکټیو د اسم او د هغه په باره کې اسم ضمیر د پرونون باره کې موږ ته وویل چې دا کار د نون او پرونون وضاحت یې وکړو چې دا غټ دی وړوکی دی موټا دی نری دی دا ټول یې موږ ته وویل. په لنډو الفاظو کې خلاصه د دې ویډیو دا ده او دې ویډیو نچوړ دا دی چې ایډجکټیو اسمي صفت هغه الفاظ دي چې هغه موږ ته نون یا د پرونون وضاحت کوي. مطلب موږ ته یو نوم په باره کې دا وایي چې چا نوم دی یا یو پرونون استعمال شوی د هغه په دی چې دا کس چې کوم دی یا دا څیز چې کوم دی دا یا غټ دی دا غټ ورد یا یو وړوکی دی دا وړوکی ورد چې کوم دی دا وړوکی الفاظ لفظ چې کوم دی دا ما سره ایډجکټیو دی. نو ایډجکټیو هغه الفاظ دي چې موږ سره نون او د پرونون وضاحت کوي.